په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره رغنیزې چارې چټکې شوي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په بېلابېلو برخو کې ورته رغنیزې پروژې ترسره شوي خو بسنه ورته نه کوي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې د ولسوالۍ کې د بنسټیزې پراختیايي پروژې ترسره کړي. دلته چې دا کوم کارونه شوي دي دا ډیر کم دي، بسنه نه کوي او موږ غواړو چې دلته زمونږ نور استنادي او په انکشافي کارونه وشي او چک ډیمونه جوړ شي، نور استنادي دیوالونه وشي. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې باید په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي، د اوبو ډیمونه جوړ کړي، موږ ته سړکونه باید موږ ته جوړ کړي، همدارنګه نور انکشافي کارونه چې ولس ورته ضرورت لري دلته په رودات ولسوالۍ کې او خلک ورسره د جدي ستونزو سره مخ دي، باید دا موږ ته ترسره شي. نو همدغه غوښتنه وه زموږ د حکومت څخه. بل لور ته د رودات ولسوالۍ مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې یو شمېر رغنیزې پروژې عملي شوي او ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به د ولس د اړتیاوو له مخې نورې پراختیايي پروژې هم ترسره شي. ننګرهار ولایت کې درجاک ولسوالۍ ده چې موږ کوشش کړی دی خپل در حده پورې خپل در وسه پورې موږ کوشش کړی دی، بعضې هم روان دي، چک ډیمونه روان دي موږ په ولسوالۍ کې او نور هم کوشش کړی دی. انشاءالله العزیز چې د لوړ مقاماتو ته خبره موږ رسولې ده، دا مهربانه دي چې هغه هم شروع شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې بېلابېلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو پاک اوبو رسولو شبکو او استنادي دیوالونو پروژې ترسره شوي چې تر ډېره ورسره د ولسونو ستونزې هوارې شوي دي.